الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او یو کم سلویخ نمبر آیت دی. مخکی آیاتونو کې د غزوه احد ذکر وشو، نو په دغه غزوه احد کې لاول مسلمانانو ته فتح وشوه، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبل رمات باندې 50 کسان کې نولیو. هغوی ته دا او فرمایل کو منګ جنگ ګټو او کو جنگ بیلو، تاسو به د دې ډیره کین نه را کوزیږي. بهر حال مسلمانانو ته فتح ملاو شو، هغوی مال د غنیمت را ټولاو. نو دغه 500 کسانو په خپل منځ کې چې دغه اختلاف رااله، وای ګوره موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام کې نه ولیو، خو د جنگ د ګټلو پوری جنگ چې هغه فتح ملاو شو، نو وس موږ هم چې مال غنیمت را ټول کو. امیر ورته ویل چې نه نبی علیه السلام موږ دلته کې نه ولیو، دې ځنه بنزو ځکه کو هغه موږ ته دا ویلو کو جنگ ټو کو جنگ بیلو، خو تاسو بدلته ناشته وي. بهر حال لس کسان پاتې شو او 40 کسان دارکو شو. خالد بن ولید لا د تر دغه وخت پر اسلام نو راوړی، د ځان سره 250 کسان واغستل او په هغه طرف باندې بسراتاو شو. هغه 10 کسان هم شهیدان کړل او په مسلمانانو باندې ناڅاپي حمله دا وکړه. نو په دې کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترو هغه هم شهید شو. ډېر په بدردۍ سره اندامونه دای کټ کړل شو او اویا کسان دا شهیدان شول. نو الله جل شانه مؤمنانو ته وی ولا تهینوا ولا تحزنوا، ځکه د نبی علیه السلام غاښونه مبارک پکې هم شهیدان شول. په دې تندې کې د وسپنې هغه کړۍ هم ورننوتلې. نه الله تعالی وی ولا تهینوا ولا تحزنوا. د دې تعلق هم د غزوه احد سره دی چې سستی مه کوئ او ولا تحزنوا او مغم جن کېږئ. تاسو ته دا کم تکلیف در ورسېدو په دې احد کې او یا کسان شهیدان شول. نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک دا پکې شهیدان شول، تندې مبارک دای زخمی شو. نه غمجن کېږئ مه. وانتم الاعلون، تاسو غالب وئ، تاسو اوچت وئ. وانتم الاعلون بالغلبة علیه، بس تاسو په دې باندې غالب وئ. ان کنتم مؤمنین، کچرته تاسو مؤمنان وئ. ان کنتم مؤمنین کاملین، کو کامل مؤمنان وئ. یا ان کنتم مؤمنین صاحب د جلالین وئ حقا، کو پرشتیا باندې مؤمنان وئ. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خبره ونه منل شو، د امیر اطاعت ونه شو. نو هغه ګټل شوی فتح جنگ او هغه فتح ورته ملاو شي، او هغه بیرته په شکست سره چې دی عارضی شکست و بیرته مسلمانانو ته فتح ملاو شو. دا بدل شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 8000 لخکر دا ولېګو دا عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې مصر ته نیو قناوه، هغه ته بولس وایو. بولس په دې کې دا جرنیلان او دا غټ غټ خلک داو. نو عمر بن العاص حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط ولېګو چې هر څه فتح شو، دا بولس قلا نه فتح کیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خط کولاو کو وی کتو نو په جړا شو. نو خواته چې کم کسان ناسو دا غي دا خیال رااله چې زما په خیل لکه دا مجاهدین چې کوم هغه ټول شهیدان شوي، ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ چې په جړا شو.
عمر رضی الله تعالی عنہ بیا فرمایل و می جلل پدی باندې چې 8000 کسان دومره زیات کسان او دیم قلانه فتح کیږي نو فتح ولګی دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو کې کم نه راغلي څکار د مسلمانانو نه پاتې شوی دی دا فتح نه ملایږي دا دغه د وجه نه ملایږي نو څلور کسان دای ولګه حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ او حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ او یو بل صحابي دی دای چې هغه ولګل وای دا څلور کسان دا برابر د څلور زرو دي بس تاسو اوس 8000 وای او دا څلور یعنی یو کس د زرو برابر دی نو 12000 کسان شوي او یو لکه چې هغه 12000 نه دا د قلت د وجه نه دا ناکامه کیږي نه دته فتح ملایږي تاسو سوچ وکئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې کوم سنت تاسو نه پاتې شوی چې د فتح نه ملایږي نه وی چې سوچ وکړو د بعض ملګرو نه د مسواک دا سنت داتې پاتې شي نو چې کله هغه د مسواک سنت دای پوره کو الله والله په دغه بولس قلابانی فتح چې دا ورکړل نو الله دا اعلان کړی دی چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو اوچته وي غالب وي خو که چېرته تاسو مؤمنان وي نو زمونږ د سنت څخه چې د فرض جنازې دا زمونږ نه روان دي د واجبات جنازې زمونږ نه چې هغه روان دي سنت خلافره دا سنت خورته سم چې دا نخکار کیږي چې مې پورت باندې دا جمع وشو ټول چې هغه روان شي وای دا خو سنت دي نو خو په ډاډه زړه باندې چې دا وای نو ځکه بس په هر ځای کې بس مسلمان چې دا وال ولی مسلمان خپل کار پرې خودلې دي نو قران بس دا هغه وخت هم دا اعلان چې تاسو غالب په دې وخت کې دا اعلان د قران د چې تاسو غالب وي خو ان کنتم مؤمنین شرط کې دا کوم مؤمنان وي ګره ښا کامل مؤمنان ای يمسسکم قرح کچرته ورسیږي تاسو ته زخم څه تکلیف نو جزاء محذوف پر فلا تحزنوا غمجن کېږئ مو او یا کمزوري کېږئ مو فقد مس القوم قرح مثله فتاخذ سر رسیدل قوم ته یعنی مشرکین ته قرح زخم مثله د دې په شان یعنی په بدر کې خو تاسو دې کافرانو ته دغه شان تکلیف ورسول او یا غټي سټي دانته مرداري کړی او یا کسان نام ته ژوندۍ گرفتار کړي داغه په دیم به تاسو اغستلې و نو تلک الايام نو داویلها بین الناس بس دا ورځ دې مونږه اړو راړو دې لره د خلکو په مینس کې کله تاسو فتحه کله دا وی فتحه کله به خوشاله راځي کله به چې هغه تکلیف او غم او مصیبت راځي کله به یخنی راځي کله به چې هغه ګرمي راځي کله به یو حالات کله به چې هغه بل حالات وي او دا وليعلم الله الذين امنوا د دې لپاره چې الله ظاهر کې هغه کسانو لرا چې دوی ایمان راوړي دلته علم ځکه الله ته معلوم دي هر څه د الله نه حقوق پناه نشته چې د نور خلکو ته وخی چې دا هغه کرم مسلمان دی او دا هغه کوټه چې مسلمان دی دا به کې هغه مؤمن دی دا به کې چې هغه منافق دی د دې لپاره نو وليعلم الذين دې لپاره چې الله جدا کی دې لپاره چې الله کار کی دلته دا علم په معنا د ظهور سره دی او په معنا د تمیز سره دی الذين اكسان امنوا چې ایمان راوړي امنوا اخلاصا په اخلاص سره ایمان راوړي خالص مؤمنان دي او ويتخذ او ونسي الله منكم استاسن شهداء شهیدان ذکر شهیدم خو ډیر زیات غټه درجه ده شهید چې کلا دا اوله شي په تور باندې نو خوري ولا چې بیا دا راغلی او په جنت کې به د سلو منازل یعنی دا جنتونه به نو خلق وای چې دا د چا د پیغمبرانو مکانات او مقامات دي نو چې نه دا د هغه مقامات دي د انبیاء علیهم السلام مقامات خو د دینم ډیر زیات چې دا اوچت نبی به خلق ارمان وکي کاش زمونږ د جسمونو پرې کنچو باندې چې کټ کړل شي دا مقامات او دا منزلونه مونږ ته چې دا ملاو شي نو يتخذ منکم او الله ونسي تاسو نه شهداء شهیدان ځکه یو لیلا او مجنون د کتابونو د نبی علی السلام د دور نه مخکې دا خبره وا او څه زمانہ د نبی علی السلام په دور کې دا هم راغلی و یو کس راغلی وای زم د لیلا چې هغه عاشق یم بس دا غي د کور نه بورلا هر سره وتلو د ظالم شیز بخوړل
نو یو څو ورځې چې وشوې نو لیلا وایي چې کوم اصل کې مجنون وي صحیح نو هغه خوراکونه مراکونه نه کوي هغه بس دغه کوي ورګ به باندې امتحان کول غواړي چې دا رښتیا مجنون دی که نه نو لوښی او چاړه دا یو کس له ورکړو وایي شا به دې مجنون ته ووایه چې د لیلا وینه پکار ده نو چې دله رالی جو ده ورته وویل چې زه د خوراک مجنون یم زه د وینې مجنون نه یم نو نن سبا موږ هم هغه دغه مجنونان یو د وینې مجنونان چې دی هغه نه یو چې قرباني چې دی دا ورکړو د قربانو والا نور دي نو يتخذ منكم الله ونس تاسنا شهداء شهيدان والله تعالی چې لا يحب الظالمين او نخوخ الظالمان ځکه الله حدیث شریف کې راځي وای دی ظالم ته مهلت ورکي خو چې ویني سن به خلاصې دي نشي بس به نیولې او ډېر ظالمان موږ پر خپل سترګو باندې ولیدل او وريبحث الله الذين او دا ولی دې د پاره چې الله خالص کی هغه کسانو لره امنو چې دې ایمان راوړل دي ويمحق الكافرين او ختم کی کافران هلاک کی کافران ولا تهنوا او تاسو سستی مکوئ ولا تحزنوا او تاسو مغمجن کیږئ وانتم الاعلون او تاسو غالبی وئ او تاسو اوچتی وئ ان کنتم مؤمنین کچرتا تاسو مؤمنان وئ يمسسكم کچرتا ورسیږي تاسو ته قرح ستکلیف فقد مس القوم قرح فتحقیق سره رسیدل او قوم ته تکلیف مثله د دې پشانتی یعنی په بدر کې د مشرکین ته وتلک الايام دغور زدین داولها مونږ راړو دلرا بین الناس دخلقوا فمنس کی وليعلم الله الذين دې د پاره چې الله جدا کی هغه کسانو لرا یا دې د پاره چې الله ظاهر او ښکار کی هغه کسانو لرا امنو چې دوی ایمان راوړل دي ويتخذ او الله ونسي منكم استاسنا شهداء شهيدان والله الله تعالى لا يحب الظالمين نخوخ الظالمان لرا ظالمين صاحب جلال الكافرين كافران لرا ويمحص الله الذين ودير پارا چ الله خالص کی اغا کسانو لرا امنو چې دوی ایمان راوړل دي ويمحق الكافرين او ختم کی کافرانو لرا ولا تهنوا او تاسو سستی مکوي ولا تحزنوا او تاسو مغمجن کیږئ وانتم الاعلون او تاسو غالب وي تاسو اوچتی وي ان کنتم مؤمنین کچرتا تاسو مؤمنان وي يمسسكم کچرتا ورسیږي تاسو ته قرح ستکلیف فقد مس القوم قرح فتحقیق سره رسیدل او دا قوم ته تکلیف مثله د دې پشانتی وتلک الايام او دغه ورځ دي نو دا ویلوها چې مونږ راړو دلرا بین الناس دخلقوا فمنس کی وليعلم الله الذين او دې د پاره چې الله جدا کی هغه کسانو لرا دې د پاره چې الله ظاهر او ښکار کی هغه کسانو لرا امنو چې دوی ایمان راوړل دي ويتخذوا الله ونسي منكم استاسنا شهداء شهيدان والله او الله تعالى لا يحب الظالمين نخوخ الظالمان وليمحص الله الذين او دې لپاره چې الله خالص کی هغه کسانو امنو چې دوی ایمان راوړل دي ويمحق الكافرين او ختم کی کافرانو لرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمع السماوات والارض فورا دعوه کول توفیق راکړي الله خپل رضا خپل تعالی خپل محبت تر نصیب کړي الله من کاملین مؤمنان چې دغه جوړ کړي الله من کاملین مؤمنان چې دغه جوړ کړي الله من کاملین مؤمنان چې دغه جوړ کړي